کومه کشتۍ چې فلسطین ته روانې وي نو په هغه کې چې دوه کشتۍ چې هغه بچ شوي دي او هغه خپل منزل ته رسېدلي دي. هغه خپل پیغام ورکړی دی چې کسان دې ویډیو را سره مکمل وګورئ زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت دی او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. سینیټر مشتاق احمد په دغه کشتو کې و که نه او ویډیو مکمل وګورئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو دې سیټه به تاسو تصویر ښکاري که نه چې دې دا بیان ورکړی دی چې کسان چې دي هغه غزا ته رسېدلي دوی چې کله رسېدلي دي که نه دغه خلکو ریاکشن وینئ دغه خلکو تاسو څومره خوشحاله وو که نه هغوی چې دی پاکستان زنده‌باد نارې ووهلې. ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو. دا کس وایي که نه 44 کشتۍ وې او دا دوه کشتۍ چې دی نو موږ په بل طرف باندې لاړو نو موږ چې دی نو غزا ته ورسېدو او دا نورې کشتۍ چې دی نو دا یې ټولې نیولې دي چې په دې کې سینیټر مشتاق احمد هم و هغه چې دی نو هم ګرفتار کړی دی. وایي موږ چې دا کومه کشتۍ چې دي وایي دا کشتۍ به زیاتې هم وایي وایي که چېرته د پاکستان غیور عوام چې دی نو دا پاڅېدلی وی وایي نن چې دی نو زموږ سرونه چې دی نو دا ټیټ دي صرف د پاکستان د عوام د وجې نه وایي چې دا را پاڅېدلي وی او دا نورې کشتۍ هم زیاتې راغلې وې نو موږ به ډېر زیات کسان چې دی نو موږ به غزا ته نن رسېدلي وی. وایي زموږ غیور عوام چې دی نو د هغو د وجې نه زموږ سرونه چې دی د شرم نه ټیټ دي ملګرو. دا چې دی نو دې کس بیان دی. وایي که چې چا اوبه خرڅولې او چې چا رکشو والا و چې څوک کسانو که نه وایي موږ به چېرته موږ له به څیز راکاوه نو وایي زموږ نه یې پیسې نه اخېستې وایي هغه ټولو زیاته خوشحاله وو. وایي موږ نه به خلکو سپوز کوو چې سمود لوټېله ته تاسو ځئ نو موږ ورته ویل چې ویل چې دا شپږ کسان تاسو هم د دې دپاره کافي چې تاسو چې دی نو راورسېدئ. وایي تاسو چې دی نو د دنیا نه روان یې وایي بل راته ویل چې تاسو تعلق د کوم ځای سره دی موږ ورته ویل چې د پاکستان څخه وایي تاسو چې انډیا له شکست ورکړی و. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده د پاکستان او انډیا جنګ شوی نو هغه چې دی نو هغوی ته یاد و. اول ته چې دی نو وایي ماشومان نارې والې وایي پاکستان زنده‌باد نارې والې وایي ټول کسان چې دی نو هغه خوشحاله وو. وایي دا شپږ کسان چې دی نو دا بچ شوي دي هغه خپل پیغام ورکړی د پاکستان زنده‌باد چې دی نو نارې وهلی شوي دي. او دا فلسطین ماشومان چې دی نو هغوی دا اواز وکړو چې د ټولې دنیا نه چې دی نو زموږ ورونه او خویندې چې دی نو دا زموږ د حفاظت لپاره راغلي او دا به موږ چې دی نو اوس ضرور بچ کړي. دا شپږ کسان چې دی نو دا غزا ته رسېدلي دي او سینیټر مشتاق احمد خان چې دی نو هغه مکمل طور باندې په جیل کې دی. دعا وله وکړه چې الله پاک چې دی نو دغه آزاد کړي او ډېر فلسطین ماشومانو دپاره چې دی نو هغه هم خوراک وله چې هغه ورته ضرور ورسي. هغه کشتۍ چې دی نو مکمل طور باندې اسرائیلو په قبضه کړي دي. په دې ټایم کې چې دا شپږ کسان چې دی نو دا دوه کشتۍ چې دی نو دوی رسېدلي دي او دوی دا بیان ورکړی دی چې د نن دا بیان راغلی چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ضرور شیر کړئ. ټول چې دی نو دې په انتظار باندې دي چې کله به چې دی نو نوی خبر راځي. اوس دا خبر راغی او ما به ته ویډیو هم لګولې وی خو ما صرف د هغه خبرې وکړې تاسو به صرف تصویر ښکاري دې کس چې دی نو دا خبرې وکړلې او ما ته دې خبرې بیان کړې په خپل الفاظو کې.